السلام علیکم خو ګملګرو د ګوګل له طرفه یو نوی اپلیکیشن راغلی که چېرته تاسو په خپل موبایل کې صرف دا یو اپلیکیشن انسټال کړئ نو په دې یو اپلیکیشن کې به دننه تاسو ته هر یو شیز میلاو شي یعنی که تاسو چېرته په خپل موبایل کې مختلف ډکشنریز استعمالوئ تاسو مختلف ټرانسلیټر استعمالوئ یا تاسو په خپل موبایل کې نور مختلف گیمونه یا ټیویز اپلیکیشن نو هغه هر شیز به تاسو ته صرف په دې یو اپلیکیشن کې دننه میلاو شي تاسو ته زما د موبایل بسکرین باندې ښکاري که دا اپلیکیشن زه دننه اوپن کړم نو تاسو ته ښکاري په دې کې به دننه تاسو ته واتساپ انسټاګرام ټویټر یا فیسبوک یا که تاسو په دې کې لاندې وګورئ انټرټینمنټ دپاره چې څومره دغه اپلیکیشنز دي یعنی یوټیوب یا ډیلی موشن یا که تاسو په دې کې لاندې نور وګورئ ټیک ټاک دا هر یو شی تاسو ته په دې کې میلاو شي نو که چېرته ستاسو سره داسې موبایل درشي چې تاسو پکې زیات اپلیکیشن یې نشئ یوز کولی ستاسو موبایل هینګ کیږي یا ګرمیږي نو تاسو په خپل موبایل کې صرف دا یو اپلیکیشن انسټال کړئ په دې اپلیکیشن کې به تاسو ته ډېر زیات مختلف اپلیکیشن میلاو شي یا عام طور منګه په خپل مطلب زموږ سره قیمتي موبایل راسي نو بیا پکې هم منګه دا ټول اپلیکیشن نشو انسټالولی نو ولې نه چې منګه په خپل موبایل کې صرف یو اپلیکیشن انسټال کړو او په دې اپلیکیشن کې دننه موږ ته هر یو شیز به میلاویږي نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ دا اپلیکیشن تاسو په خپل موبایل کې د کوم ځای نه انسټالوئ په دې اپلیکیشن کې نور څه فیچرز دي ټوله طریقه ته بالکل سټیپ بای سټیپ درخیم ور دې نه مخکې که تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل ټیکنیکل پښتو سبسکرایب کړئ دا ضرور سبسکرایب کړئ بیا به زموږ راتلونکي هر یو معلوماتي ویډیو به تاسو ته په ټایم باندې په خپله در رسي وګورئ دا اپلیکیشن د دې لینک به تاسو ته په یوټیوب کې به ډسکرپشن کې میلاو شي او کوم ملګري چې زموږ دا ویډیو فیسبوک کې ګوري تاسو ته د ویډیو د پاسه هم لینک میلاو شي او د ویډیو په کمنټ کې به هم تاسو ته لینک میلاو شي سمپل د هغه ځای نه تاسو دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کولی شي کله چې هم تاسو دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړو سمپل دا به اوپن کړئ پس ډبل تاسو ته ښکاري دلته که تاسو مختلف سیزونه سرچ کوئ د هغې لپاره سرچ آپشن تاسو ته هم میلاویږي دې نه بغیر وایس سرچ آپشن پکې تاسو ته هم میلاویږي کیمرا ټرانسلیټ آپشن پکې تاسو ته هم میلاویږي یعنی که تاسو په یو ځای کې د لیکلو نه تصویر وباسئ نو د هغې معنی به هم تاسو ته دا اپلیکیشن راوباسي د دې نه بغیر په دې کې ډسکور امیجز یا ګیپس تاسو ته ښکاري دلته نور به هم یوټیوب ډاونلوډ دا چې که تاسو په دې کې لاندې وګورئ نور به هم تاسو ته ډېر زیات مختلف څیزونه میلاو شي خو کوم چې د کمال ډک آپشن دی نو هغه پکې دا آپشن دی تاسو ته ښکاري آل اپس که تاسو په دې باندې کلیک واخلئ نو څومره مختلف اپلیکیشنز چې دي هغه به ټول صرف په دې یو اپلیکیشن کې دننه تاسو ته میلاو شي تاسو ته ښکاري فسټ اف آل ټاپ 10 چې کوم زیات یوز کیږي هغه به تاسو ته دلته میلاو شي تاسو ته ښکاري یعنی فیسبوک اولکس انسټاګرام یا علم کی دنیا تاسو ته ښکاري ټویټر یا که نور تاسو وګورئ دا ټول هغه څیزونه دي کوم چې ډېر زیات استعمالیږي دې نه بغیره سوشل چې څومره اپلیکیشنز دي زموږ سره فیسبوک انسټاګرام ټویټر واتساپ یا که تاسو نور ګورئ دا ټول اپلیکیشن هغه به تاسو ته هم په دې کې دننه میلاو شي او بالکل تاسو دغه شانده استعمالولی شئ څنګه چې عام طور زموږ سره په موبایل کې مختلف اپلیکیشنز وي بیا انټرټینمنټ لپاره تاسو ته ښکاري یوټیوب یا ټیک ټاک داسې نور تاسو وګورئ ډیلی موشن دا به هم تاسو ته ټول په دې کې میلاو شي که زه وغواړم چې دلته یوټیوب اپلیکیشن اوپن کړم نو تاسو ته ښکاري سمبل به زه په دې باندې کلیک واخلم عام طور چې موږ څنګه په خپل موبایل کې یوټیوب اوپن کوو هغه شان به بالکل دا زما سره اوپن شي او یعنی د دې کې داسې بدل څه نشته عام طور زموږ سره څنګه په موبایل کې یوټیوب اپلیکیشن وي نو هغه شان به دا زموږ سره دلته اوپن شي تاسو ته ښکاري دا اوپن کیږي بالکل عام یوټیوب په شان به دا وي داسې که تاسو نور اپلیکیشن یا څه به دغه کې دننه اوپن کوئ نو بالکل عام طور زموږ سره په موبایل کې څنګه کار کوي نو هغه شان به زموږ سره کار کوي بالکل به دې کې څه بدل څه نه وي تاسو ته ښکاري بل فایلز گو آپشن هم په دې کې شته یعنې که چېرته ستاسو په موبایل کې وایرس وي یا ستاسو موبایل کې نور پالتو تصویرونه وي نو هغه تاسو هم دلته په دې اپلیکیشن باندې ډیلیټ کولی شي بیا که لاندې تاسو وګورئ مختلف گیمز به تاسو په دې کې هم میلاو شي تاسو ته ښکاري دلته یې لیکلي گیمز دا ټول گیمونه هم تاسو په دې کې کولی شي دې نه بغیر د سپورټ لپاره چې څومره مختلف اپلیکیشن دي تاسو ته ښکاري څومره آی سی سی کرکټ لپاره یا نور که تاسو وګورئ په دې کې چې څومره سکای سپورټس دا مختلف چینل دي تاسو د دې په مدد سره مختلف میچونه هم کتلی شي دې نه بغیر نیوز لپاره چې څومره مطلب کم ټاپ زموږ سره دغه چینل دی یعنی بی بی سی یا که نور تاسو وګورئ جیو نیوز ډیلی ایکسپریس نو دا به هم تاسو ته دلته میلاو شي ایر واي نیوز ها دې نه وغیره شاپینګ دپاره چې څومره مختلف اپلیکیشن دي یعنی اولکس دی زموږ سره امیزان دی یا علي بابا دی علي ایکسپریس دی تاسو ته ښکاري به هم تاسو ته په دې کې میلاو شي تاسو پکې استعمالولی شي داسې که تاسو په دې کې لاندې ځئ نو نور به هم تاسو ته ډېر مختلف څیزونه میلاو شي بیا ویډیو اوږده کېږي زه تاسو ته هر یو څیز په دې کې دننه نشم شو کولی خو ګمرګرو ضرور دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ ډېر زیات د کمال ډک اپلیکیشن دی نو خو ګمرګرو امید لرم نننۍ ویډیو به ستاسو خوښه شوي که ویډیو هم خوښه شوي د خپلو ملګرو سره یې ضرور شیر کړئ او موږ به خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ د الله په امان